دا فرانسه ده. دلته د اور بوتلونو د مینې نښه ده. که ستاسو مینه ډېره پیاوړې وي نو تاسو به نور د اور بوتلونه هم وغورځوئ. ځوانان پر سړکونو وسلې په لاس کې ګرځي. هغوی نارې وهي او خوشحالي کوي چې پولیس یې وژلي دي. شیطاني موټرسایکلونه د دوی نښه ده. ډزې او مرمۍ د دوی ورځنۍ معامله ده. داسې د ګرمې وینې ځوانان سته چې د نشهیي توکو پر پلورونکو غوسه دي. د شانه برید کول د دوی اولنی عادت دی. حکومت ته ګواښ کول د دوی اصلي نښه ده. کله چې مظاهره کوونکي خپل لاسونه له نیل پالیش څخه پاکول پیل کړل، دلته نور اتشبازي د خوشحالۍ نه بلکې دا د یو جګړې پیل و. دا د 2022 کال تر ټولو تاوتریخجن اکشن فلم دی. همدارنګه دا هغه ځای دی چې خوبونه پکې پیلېږي او یا هم پای ته رسېږي. دا ځای د ادینه هدیره په نوم یادېږي. هر څه چې دلته پیښ شوي دي د یو 13 کلن هلک له کبله پیښ شوي دي چې 3 پولیسو په وهلو وژلي دي. عبدالله د وژل شوي هلک ورور دی. په عین حال کې هغه یو عسکر هم دی چې د هیواد ساتونکی هم دی. هغه باور لري چې د فرانسې حکومت به ورته د انصاف وړ اقدامات وکړي، خو د هغه دوهم ورور کریم داسې فکر نه کوي. هغه د خپلې غوسې د څرګندولو لپاره ډېرې اعترافي لارې نیولې دي. ماسک اغوستونکي ځوانان د پولیسو تمځای ته ننوتل. عبدالله چې په منځ کې ولاړ دی بې له شکه چې تر ټولو ډېر درد ویني او تر ټولو ډېر په تکلیف دی. له یوې خوا هغه د ټولنې یو غړی دی چې غواړي د خپل رول لپاره انصاف ترلاسه کړي، او له بلې خوا هغه د هیواد لپاره جګړه کوي. او پولیس دی هغه حق حیران پاتې دی چې اوس څه وکړي. د لوګیو په منځ کې پرته له دې چې صرف کریم ته نارې ووهي نور څه نشي کولی. کریم هغه څوک دی چې اوس د پولیسو په تمځای کې خلک وهي، چور او چپال یې پیل کړي دي. د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره پولیس یوازې د ځان د دفاع لپاره شلیډونه کاروي، نور هیڅ نشي کولی. سوځېدونکي بوتلونه او اور لګېدونکي لرګي د ځوانانو وسلې دي. دوی هر څه له ځانه سره وړي. که د پولیسو د وسلو بکس نشو خلاصولی، هماغسې تړلې یې له ځانه سره وړي. د پولیسو تمځای تر پاکولو وروسته دوی سړکونه ته راوتلي. دوی داسې احساس کوي لکه نړۍ چې یې فتح کړې وي. دوی د پولیسو په موټرونو کې خپل ځای ته راځي، خو هلته له خپلو خلکو لخوا برید پرې کېږي. هغوی فکر کوي چې پولیس دي. اوس دوی ټول یو نن شوي دي. غصې او کرکې د ادینه هدیرې ټول فضا نیولې ده. دوی غواړي چې له غلا شویو سپورټي جامو څخه د خپل بغاوت یونیفورم جوړ کړي تر څو د یو قوي فوز غوندې ښکاره شي. دلته هر ځای د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. هر څوک د یوې جګړې لپاره چمتووالی نیسي، خو د دوی ورور پر بېګناه مرګ هیڅکله سترګې نشي پټولی. د ټولنې ځوانان یوازې د قهر د اظهار لپاره راوتلي دي. د ټولنې نه بهر شخص پولیس ټول راغونډ شوي دي. هر وخت چمتو دي چې دننه راشي او دا جوړ شوي بغاوتګر کنټرول کړي. هغوی هم باوري دي چې حکومت به عبدالله پرې نږدې. دوی یوازې کولی شي د خپل رور خراب شوی حالت لږ ته لږ سم کړي، خو پولیس له ځوانانو څخه نه بلکې له نشهیي توکو د پلورونکو څخه ډېر ویریږي. ځکه دوی ویریږي چې کریم به د فاسدو پولیسو راز افشا کړي. کریم غواړي د فاسدو پولیسو له لارې له دې ځایه ووځي، خو ټولې لارې تړل شوي دي. اوس یوازې دا کولی شي چې د اوبو غاړې ته لاړ شي او له هغه ځایه ولاړ شي. عام خلک چې مخکې یوازې د کریم تر څنګ درېدلی شو، اوس کېدلی شي چې ټول له هغه سره غرق شي. د ټوپکو غږونه تر آتشبازي هم لوړ شوي دي. د کریم پر وړاندې چې له قهره مغز شوی نشهیي توکو پلورونکي په ویره کې تښتي، خو لا هم دلته د ادینه ټولنې خلک شته. هغوی د کریم پر تاوتریخوالي اعتراض کوي. هغوی نشي کولی د ځوانانو غوسه کنټرول کړي، خو د ټولنې تر تخلیې مخکې یوازې کولی شي عبدالله ته ګوته ونیسي. خو اوس اصلي خطر کریم نه دی بلکې یو منځنی عمر سړی دی چې سباستیان نومیږي. د عبدالله دنده ده چې هغه پیدا او بندي کړي. دا مهال د باندې ګډوډۍ پیل شوی دی. یو ډېر تور لوګي ټوله سیمه نیولې ده. هر خوا آتشبازي ده. لکه چې کوم اختر وي، خو هیڅ څوک جرأت نه لري چې ودرېږي او وګوري. دا سړی سباستیان لا هم د ګلانو بڼ کې ناست دی او واښه پاکوي. لکه هر څه چې شاوخوا یې روان دي یوازې یوه کوچنۍ جګړه وي، ځکه هغه یو نوم لري چې خلک ترې ویریږي. سباستیان د خلکو د تخلیې لپاره عبدالله یوازې کولی شي هغه لنډمهاله په یو وړکتون کې بندي کړي. کله چې عبدالله ورسېد، د ټولنې مشرانو خلکو راټول کړي وو. ان که حالات ډېر سخت وو، هغوی بیا هم هره ورځ دعا کوي. کله چې کریم خپل رور ولید، دوی دواړه له یو بل سره مخامخ ولاړ وو. دا هغه وخت و کله چې لمونځ خلاص شو. د ژوند او د دعا ترمنځ ډېری خلکو راتلونکی غوره کړ. د دې ترڅنګ چې د هغه ورور کریم نه پوهېده، د هغه له مېرمنې سره هم د عبدالله د امرونو له امله شخړه وه. عبدالله نه غوښتل دلته جګړه پیل شي، خو هغه هېر کړې وه چې جګړه لا د مخه پیل شوې ده. په دې وخت کې د جګړې دروند حیوان له پنجرې راوتلی و. اوس هر څوک باید د تم کېدو پرېکړه وکړي. عبدالله چې د هیواد او ټولنې ترمنځ ژوند کوي، د دواړو خواوو له لوري نه منل کېږي. نو له فزیکي شخړې نه موضوع ورو ورو وسلوالې نښتې ته پورته شوې وه. دا یو رومانتیکه فرانسه ده. دلته خلک خوښوي چې یخچالونه له بامه وغورځوي. دوی د خپلو ګاونډیانو د کور وسایل کاروي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د اور لګېدنې لرګي هم د دوی وسلې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو د اوښکو بهیونکو ګازو له لارې غبرګون ښیي. ځینې خلک بېوسه جګړه کوي او ځینې په خټو کې لامبي. هغه ځوان چې پر بام ولاړ دی فکر کوي چې دی د ادیانا سرو زرو اتل دی. کریم غواړي چې د دود لرونکي بم وغورځوي، خو ګوته یې وسوځېدل. هغه ژر خپل زخم وتړه. تلویزیون د عبدالله خبرونه خپروي.
اصلي برید کوونکي شایي پولیس نه وي بلکې ښې اړخي اطرافیان وي. د دوی هدف د فرانسې دننه شخړه رامنځته کول دي. خو اوس نور دا هر څه مهم نه دي. د جګړې درنده حیوان له پنجرې وتلی دی. ټوله غوسه باید خالي شي. کریم په دې وخت کې له غچ اخیستو تیر شي نو لومړی به خپله کورنۍ وسوځوي. دا ګډوډۍ له سهار څخه تر ماښامه دوام لري. هر څوک خپله غوسه ښکاره کوي. د پولیسو لومړۍ څپه د تاوتریخوالي سره بیرته شړل شوې ده. خو د قهر اور اوس پیل شوی دی. پولیسو ته چې یو څه استراحت ته چمتو شول یو فرصت ورغی چې ویډیوګانې وګوري او آرام وکړي ځکه بله سخته جګړه په انتظار کې ده. کریم هم خپلو خلکو ته د جګړې لپاره د چمتووالي اعلان وکړ. ځینو خلکو پوښتنه وکړه چې د عبدالله قاتل شایي پولیس نه وي بلکې همدا کریم وي چې له قهره نه ډک شوی دی او د رسنیو پر درواغو یې باور کړی دی. هغه پرېکړه وکړه چې باید دی یو پولیس ونیسي او له حکومت څخه د نورو پولیس لیست وغواړي. کله چې شپه راغله ډیر شمیر پولیس پر اډینا برید وکړ. هغوی د زینو له لارې دیوالو ته وخته. هغوی د اورلګېدونکو موادو سره وړاندې ولاړل. د پولیسو د ډنډو او مرچکو سره یې هر مظاهرچی وواهه. ښکارېده چې دا بې مقاومته پولیس مخکې له مخکې یوه تلا جوړه کړې وه. کله چې د اور لوبې د دې پر سر پیل شوې نو دوی یو ځای کېدل مجبوره شول دفاع ته لاس واچوي. لوبغاړي او ښکار کوونکي سمدلاسه ځایونه بدل کړل. ځوان زمریان له ښکاره ځایه بهر ولاړه. چې کله حالات خراب شول نو دوی په خپلو لاسونو کې اورلګیتونه بل کړل او نړۍ ته د جګړې اعلان وکړ. د ترهګرۍ ضد پولیسو په چټکۍ سره ولګیو ته خپل شا کړه. کله چې لوګی کم شو یوازې یو پولیس چې جیروم نومېده پاتې و. هغه اړ شو چې پټ ځای پیدا کړي. که چیرې هغه د دې ځوانانو زمریانو لخوا ونیول شو نو ضرور به ټوټې ټوټې شي. هغه ژر خپل یونیفورم لرې کړ. خو د اډینا د ټولنې پیچلتیا دا معنا لري چې هغه اوس یو بېلارې یرغلګر دی. که څه هم د مرګ وسله ورسره وه بیا هم ونه شو کولی ځان وژغوري او د کریم له لوري د حکومت لپاره یرغمل شو. عبدالله هغه ویډیو وکتله چې کریم استولې وه. پولیس چې د هغه تر څنګ ولاړ و ویې غوښتل چې عبدالله د کریم تسلیمېدو ته قانع کړي. خو هغه پوهېده چې دا هیڅ نتیجه نه لري. نو هغه پرېکړه وکړه چې یرغمل په خپله طریقه وژغوري. ګډوډي لا هم روان و. عبدالله د پولیسو د خنډونو پروا ونه کړه او د دواړو خواوو د جګړې زون ته داخل شو. اډینا د هغه د ماشومتوب سیمه وه. عبدالله شهرت په ټولنه کې تر کریم لوړ و. دا ورته اسانه و چې د پولیسو لپاره خوندي ځای پیدا کړي. دا د فلم لومړی ځل و چې دواړه ورونه د خپل بېګناه ورور د مرګ لپاره نه بلکې د یو بېګناه پولیس د ژغورلو لپاره جګړه وکړه. عبدالله لا هم باور لري چې حکومت به هغه 3 پولیس وسپاري چې د ده ورور یې وژلی دی. خو کریم د دې فاسد هیواد نه ستړی شوی دی. هغه باور لري چې یوازې به د زور له لارې د خپل ورور قاتل پیدا کړي. دا 2 ورونه چې مختلف فکرونه لري په دې شیبه کې بیخي یو له بله جدا شول. خو خوشبختانه عبدالله پولیس وژغوره. خو ډېر ژر یو تعنور حالت پیښ شو. جیروم چې خپل د پولیسو یونیفورم یې استولی و د غلو په توګه ونیول شو او د خپل ملګري په ډز ووژل شو. اوس هغوی باید د پولیسو له تعقیب سره مخ شي. کریم هم په دوی پسې تعقیب روان کړي دي. دوی یوازې د بوجان په برج کې د پټېدو چانس لري. په حیرانونکې توګه 3 مرموز اړخونه چې مخکې یې یو بل ته دښمني لرله د ځوانو لیونیانو پر وړاندې یو ډول همکاري رامنځته کړه. د برج نه بهر ټول پولیسو ته بالاخره د اډینا سیمې ته بیرته تګ چانس پیدا شو. اصلي ستونزه حل شوې وه خو دوی ټول یو بې ثباته فکتور ته پام ونه کړ. کریم خپل پوز راټول کړ او هر وخت کولی شي چې د سشې څخه بهر برید وکړي. همدا وخت کې د کریم مور له بهر څخه کریم ته زنګ وکړ. کریم په حوصله ټلیفون واورېد. بیا د خپلو کسانو سره میدان ته ورووت. هغه خپل ورور ته وروستۍ خبره وکړه. که یې پولیس نه تسلیمول نو سشهیي بار به په پټاخیو سره وسوځي. په همدې وخت کې پولیسو ساحل ټول کلابند کړي وو. د خپل ورور د ژړا او زاریو سره کریم چې له قهره یې مغز پرې شوی و 3مه پټاخي وغورځوله. دا کوچنی هلک چې یوازې 13 کلن و د 3 پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې مړ شوی و. دا یو نه جلا کېدونکې قصه ده. کریم یوازې 3 پټاخۍ وکارولې تر څو تاوتریخوالي یو اوج ته ورسوي. عبدالله د مړي ورور و او هممهاله د دې هېواد یو عسکر و. هغه باور لري چې فرانسوي حکومت به 3 پولیس افسران مجازات کړي. هغه هیله لري چې د اډینا خلک به زغم وښیي. خو کریم نور د څه پروا نه لري. هغه یوازې د خپل ورور د مرګ بدل غواړي. هغه یوازې له یوې پټاخۍ سره د اډینا د خلکو غوسه راوپارول. خو فرانسوي پولیس تسلیم نشول. دوی ژر یو لوی پوز راټول کړ او پر اډینا یې برید وکړ. تاوتریخوالی نور هم زیات شو. کریم یوازې انصاف غواړي خو د عدالت تر نوم لاندې محاصره شوی دی. په زړه کې یې قهر ډېرېږي. هغه دا درد یوازې د دې پولیسو پر وړاندې خالي کولی شي. عبدالله په منځ کې پاتې شوی دی. هغه هیله لري چې د عدالت له لارې خپل اعتبار وساتي او جګړه د اډینا لپاره تکرار نشي. خو جګړه هیڅ چاته 2 انتخابه نه ورکوي. د هغه شک او انسانیت حالت نور هم بحراني کوي. کله چې هغه په بشپړه توګه د خپل ورور مخالف اړخ ته ودرېدی کریم 3مه پټاخۍ وغورځوله. د قهر شغله راوپارېدله. د خپل ورور د جسد مخې ته ټول اصول چې عبدالله پرې باور درلود بې ځایه ښکاره کېدل.
هماغه شېبه کې د عدالت مدافع هم زړه نازړه شو که د ادینا مرګ دته د وطن لپاره وروستۍ هیله وربخښي نو کریم چې د تور پولیسو لخوا ووژل شو د هغه وروستی باور هم له منځه یووړ خو د موادو خرڅونکي لا هم خپلو نشهیي توکو ته اندېښمن وه هر څوک د خپلو ګوټه حساب کوي خو د دوی د ورور مرګ هیڅ چاته مهم نه ښکارېده اوس هیڅوک د قهر مخه نشي نیولی اوس کولی شي سترګې پټې کړي او د دې ورور د سوځېدلي زړه چیغې واوري کله چې یو قهرجن عسکر له بلوا سره یو ځای شو نو د دې کوچنۍ جګړې شور نور هم زیات شو عبدالله د کریم ځای ونیوه او یوه نوې پرېکړه یې وکړه هغه خلکو ته وویل چې د بم جوړونکي سباستیان پیدا کړي هغه پوهېده چې دا لیونی یوازینی کس دی چې د پولیسو له مرکز نه غلا شوي وسلې خلاصولی شي د دې وروسته دا شخړه یوه معمولي مسله نه وه عبدالله پولیسو ته وروستی خبرداری ورکړ که په یوه ساعت دننه کې د هغه د ورور قاتل پولیس تسلیم نشي نو جروم به ووژني سباستیان لیونی د شورشیانو وسلې یوازې په یوه تڼۍ خلاصې کړې کله چې فلاکسونه او پټاخي د اصلي وسلو سره بدل شول د ادینا شپه نوره د اور په لمبو کې نه بلکې د وینو په باران کې سره شوه خو دا لیونی له دې هم قانع نه و هغه ټول د ودانۍ د ویلنټاینسون پایپونه وران کړل فلاکسونه یې بمونه کړل کله چې په مرمۍ سره یې لیونتوب ښه نه شو نو یو لوی اور ته یې زړه غوښتي چې جوړ یې کړي کومه غوښتنه چې عبدالله کړې وه د پولیسو څخه هغه ونه منل شول د ټولنې له وتلو نه وروسته پولیسو د بلوا پروا ونه کړه عبدالله که څه هم هڅه وکړه خو بې فایدې وه هغه بالاخره د خپل ورور قهر احساس کړ هغه د جیروم د وعدې سره سم د وژلو نیت درلود خو دا بې زړه پولیس هم د هغه ورور په څېر بې ګناه و کله چې د قهر اور بلیږي نو باید هر څه وسوځي خو خوشبختانه عبدالله دوه ډزې وکړې خو جیروم یې ونه واژه هغه لا هم خپل حواس باندې کنټرول درلود بېګناه عدالت باید د بېګناه وینو سره بدل نشي همدا وخت د ودانۍ دننه بالوال پر دیوالونو منډې وهلې سباستیان لیونی تیار و چې ټولې ودانۍ والوځوي عبدالله هیڅ ونه کړه یوازې جیروم بدمرغه پولیس د عبدالله په سترګو کې د ناامیدۍ ژور درد احساس شو هیڅ چا یې تمه نه درلوده چې ټول هېواد به په یوه بېساري ګډوډي واوړي دا شورش یو لیونی ودرول شو کله چې جیروم دویم ځل خپل یونیفرم وباسه او د بلوال په منځ کې ودرېد نو شورش د یوې دردناکې جملې په څېر تمامېدو ته نږدې شوی و په همدې وخت کې سباستیان ټوله ودانۍ د ګازو ډبو سره ډکه کړې وه دا چوپ او منځنی عمر سړی چې کریم یې مشري کوله د باغچه پر چوکۍ ناست و او واښه یې پاکول نه یې په بلوا کې ګډون وکړ نه یې تېښته وکړه ځکه پوهېده چې دا د قهر نه بل شوی اور په قهر سره ختمیږي د یوه عسکر ګډون ورته امید ورکړ شاید د هغه په زړه کې هم د قهر یوه لمبه وه هغه له ځوانانو بلوا سره د وسلو الماري خلاصه کړه بمونه یې ځای پر ځای کړل خو د عدالت اور ته یې انتظار ونه شو کولی کله چې د دولت عدالت او د فرد عدالت دواړه ناوخته راشي نو دا نومیالی عدالت نور بې معنا کېږي دا چوپ سړی هم په قهر بدل شو کله چې ځوان بلوال په واورو کې ګونډې وهلې او یخېدلې نو د هغه قهر تازه پیل شوی و هغه غوښتل چې یو لوی اور جوړ کړي عبدالله له هغه څخه فرق درلود د خپلو دواړو ورونو مرګونه هغه ناامیده کړي وو د هغه احساسات د واورو په څېر ساړه وه کله چې د قربانیو عدالت پوره نشي نو ټول ارزښتونه بې معنا کېږي یوازینی شی چې ودې وفادار عسکر ته او د هغه ورور ته پاتې شول هغه د یخ او اور جنازه وه تا دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نور ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب کې راسره ملګري شئ ویډیو لایک او شیر کړئ مننه